أشهد أن محمدا رسول الله. شو باندې امر ورته چې دا متن کې پستی شو داسې ګنتې روان دي ماشاءالله. امید کوم د اوبو سره ان شاء الله چې دا صفا شي د خیره. دا به وګوره چې ګاډی ډېر وخت ولاړې په خپل ځای باندې هغه ځای باندې سټیکر ولګوي یعنې وارننګ ورکړي، بیا که چېرته هغه ګاډی د هغه ځای نه بیا هم درې نه شي نو بیا السلام علیکم. څه حال دی؟ امید کوم چې ټول به روغ جوړ او صحیح سلامت به. نن شپه هم تېره شوله، ورځ هم تېره شوله، څلورمه ورځ شروع ده او د څلورمې ورځې د ماسپښین لمانځه ټایم دی نو ورځمه جومات ته انشاءالله چې مونځ وکړو د هغې نه بعد بیا ستاسو سره ملاوي. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. الحمدلله مونځ مو شو، روټۍ مو خوړلی شوه، اوس به واپس راشو ته روزګاري ده بس هېڅ هم نشته، دغه کافي خولو سلو بس منزله زو راځو واپس بیا سمون الله دې رحم وکړي. سړی دې بچ کړو بل کوم راوتلی دی پیریان هله زما پسې دو تین تر ورسه بس دغه نه ورسه پنج ودانګه ده دو اولا ورځمه یاره وخت رالی چې دا ګاډی اوس انځل غواړي ځکه چې ډېر زیات خراب شوی دی. تقریبا د ډېر وخت نه غریب داسې ولاړ دی نو انځل غواړي اوس خاموخره ځکه چې نور هم څه نه څه کېناستو. زه ورځم اوس دا انځم انشاءالله. دلته به ولګوو دا لیټ دا به دلته کتل دا به داس کړم اوس به دا انشاءالله چې صفا څو پورې چې سطل ډکېږي نو د هغې پورې به ورته موږ دا ګتې مخې ته وګوره شا پې ګتې راوړي د پاسه یې پې ارتولي او درنه ګته سمبور شانې دا کچرې دی خو زه دا خو سیرته دي دا د پیشوګانو دپاره ورته اوبه راړتلي په دې سطلو کې اوبه راړتلي دي صحیح ده. دا د پیشوګانو دپاره دا خو په ځای پرتي دا ګوره دا ټپکې دي دا پالتو ټپکې دي نو دام دې پرتي. زموږ صرف د ګاډي سره کار دی چې موږ خپل ګاډی صفا کړو د خیره سره انشاءالله. دومره ګند دی پروت دی که نه خو دا سټیک دا صفا کېږي هره مور چې دا صفا به نه شي دا به چې صفا کېږي لا ښه ده ځکه چې ډېره بهتره به داسې چې دا صفا شي خو دا سخت. امید کوم زه د اوبو سره انشاءالله چې دا صفا شي د خیره سره. دا بیا وګوره پارفیوم کې پراته دي ښه قیمتي پارفیوم دي. دا به هم دې ځای ته ګزار کړو. دا د اوبو بوتل دی دا به هم دې ځای ته ګزار کړو ځکه چې دا کچرې مچرې ترې ټولې ختمې شي. که دا سایډ دغه اوس دا سایډ دیوال سایډ ته لږ ډېر زیات خراب شوی دی نو انشاءالله دا باران پې شوی زما په خیال سره د باران د وجې نه پې دوړې ټولې جمع شوي حاجي نو سطل خو رالی ډک اوس دې باندې اوبه ور ورته وو د اول پیسې اوبه ور ورته وو که نه چې لږه دغه خبره پوه شي چې کله پوه شي د هغې نه بعد بیا د کچرې مچرې به دې صفا کړو کپړې سره یا څه شي سره ځکه چې د اول د دې لږه اوبه ور ورتل پې باندې ښه دي او د اوبو سره ته بیا زیاده دومره دغه نه دي سره پاسه دوړه پې پرته ده. وګوره ښه ډیګ باندې چې کومه کچره دی یو دم ترې نه ځي بس صرف اوبه خرته ور ورتل غواړي نو دا به لږ دا وکړو انشاءالله چې کله لږ صفا شو نو بیا ته زه ښیم. دې شیشو باندې امر ورته و چې دا متن کې پستی شو داسې ګند ترې روان دی ماشاءالله هلکه اوبه هم ښه شی دی اوس به صفا شي. نو زه ګاډی صفا کوم ځکه چې اوس اوبه مې په ټول باندې ور واړتولې ګورې دې ځای نه باندې دې ځای کې چې ټوله کچره راوځي نو زه ګاډی صفا کوم د هغې نه بعد چې کله صفا شي بیا تاسو ته ښیم. صحیح ده ګاډی خو ماشاءالله څه نه څه صفا شو. یو بالټۍ اوبه مې ور واړولې خو دې ته ګورئ دا بنګلادیش والا دی راغلی دی ګوره زمونږ کله چې کومې روټۍ سیوا شي که نه لکه موږ روټۍ راوړو 8 کسان یو نو موږ 10-12 روټۍ راوړو او که درته ووایم نو په یوه روټۍ باندې 2 کسانو کار کېږي غټه روټۍ
او چې کومه روټۍ سوا کي هغه موږ جمع کوو هغه موږ جمع کوو نو دا خلک بیا راځي وایي دا روټۍ موږ له تاسو جمع کوئ زه باید نه وړم باید یې خرڅوئ نو هسې ډېره نه خرڅوئ چې ګنې یاره هغه لپاره زموږ سره احسان نه کوي بلکې موږ د دې سره احسان کوو دا خپله مزدوري چې ده په دغه کې ځان له خپله دیاړي برابروي الحمدلله جي دا د ګاډي خپل رنګ دی او دا وګوره وختي څومره ګنده و دننه دا شیشې نه دننه دا هېڅ هم پکې سیټونه پکې نه ښکارېدل خو زه اوس ماشاءالله ګزاره وکړه دا وګوره اوبه کم ځای ته ورسېدې نو یو بل ټیبل هم غواړي خو فلحال یې نه لمبومه ځکه چې فلحال له اوبه نه راوړمه نور دا بانټ یې لږ ګنده دی په دې باندې پته نه لګي چې سیمنټ کې څه پرې راغلي دي دا پرې ډېر کلک دی نور هغه کومې سټیکرې چې پرې لګېدلې وې هغه هم انشاءالله چې ختمې شولې او څومره ګند چې و نو هغه ټول ختم شولې دي نو زه ګورو انشاءالله سبا یا بل ورځ به بیا بس لږ نور هم دغه کړو ځکه چې که اوس ډېرې اوبه مونږ دغه کړو بیا بلدیې والا به راشي او هغه د ځان راته بیا مشکله جوړوي که بلدیې د دې چې کوم د دې چې څوک مالک دی زموږ میا صاحب نو هغه فلحال په چوټۍ باندې دی او زموږ انډیوال دی نو کم از کم هغه نشته نو د هغه په غیر موجودګۍ کې موږ له پکار دی چې د هغه یو انډیوال که چېرته غیر موجود وي نو پکار دی چې موږ د هغوی د سامان که هغه ګاډی وي یا هر څه سامان وي چې موږ د هغې خیال وساتو الحمدلله ګاډی د دې ځای نه داسې ښکاري تاسو کتلی شئ بالکل برابر شو نو اوس به که بلدیې ور راځي هم سټیکر مې کره پرې نه لګوي ځکه لکه د سعودي دا قانون دی د مرور چې ګاډی ډېر وخت ولاړي په خپل ځای باندې نو هغه ځای باندې سټیکر ولګوي یعنې وارننګ ورکړي بیا که چېرته هغه ګاډی د هغه ځای نه بیا هم درې نه شي نو بیا مرور راشي سرکاري لیول باندې هغه ګاډی اوچت کړي او یوسي دلته د دې خپل ځای دی د مرور خپل ځای دی نو په هغه ځای کې بیا هغه ګاډي ودرئ چې کله مالک پیدا شي د هغې نمبر ورکړي بیا د هغې خپله څه جرمانه ده هغه چې کله ډکه کړي د هغې نه بعد له ګاډی ورکړي اوس بیا یې راولي نو له دې وجې زه دا ګاډی مې ولمبوم او هلاسې نه چېرته مرور راشي او که اوچت یې کړو نو بیا به داسې چې هغه ته به پکې غټه مشکله وي که نه نو کله ناکله داسې کار هم پکار دی د خپلو ملګرو دپاره انډیوالانو دپاره بلکې دا زمونږ دا پکار ده چې موږ فرض وګڼو چې یاره موږ د خپل انډیوال د سامان د هغه چې کوم ضرورت وي د هغې خیال وساتو نو دا وه د نن ورځې ویډیو مو که چېرته خوښه شوي نو ویډیو ته لایک ضرور ورکړئ زما چینل ځان سره ضرور سبسکرایب کړئ چېرته چې ښاد آباد او بریالي اوسئ د الله په امان